نو منو مونږه د دې پروګرام باقاعده شروع کوو ځکه چې بجلی هم نشته او ملګري ډېر وخت نه په انتظار دي. نو پروګرام باقاعده شروع کوو د تلاوت کلام پاک نه او تلاوت کلام پاک دپاره فوادري ته بلنه چې هغه راشي تاسو ته تلاوت کلام پاک کوي. تبارک الله. قدرمنو د ټولو نه اول به لږ شان د دې پروګرام مونږ پېژنګلو تاسو سره وکړو چې دا پروګرام مونږ په څه سوچ باندې کړی. نو عبدالله جان مغموم صاحب چې تاسو یې د پینده خان په نوم باندې خاص کر مشران د مرچکي په نوم باندې تاسو په ریډیو پاکستان پېښور نه به د هغې اواز اورېدو. نو هغه د هغې په درناوي کې دا پروګرام دی تاسو مخامخ ناست دی عبدالله جان مغموم صاحب دغه سایډ ته. نو د هغې په درناوي کې دا پروګرام دی. نو هغې د خصوصي میلمه د هغې دی او نورالبصر صاحب زمونږ سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان پېښور او تعلق یې د دې سیمې سره د دې خطې سره د اسمیلا اوسېدونکی دی او نن سبا زموږ د ډایرکټر په حیث باندې ریډیو پاکستان پېښور کې خپل خدمات انجام کوي ډاکټر نورالبصر صاحب. نو دوی به د خصوصي یعنې مشر میلمه په توګه باندې بل زمونږ چې کوم پروګرام مونږ باقاعده دې لپاره مونږ منصوببندي کړې وه چې مونږ به یو ډېر ښایسته پروګرام خو بیا اجمل منصور زمونږ د ټوپۍ یو ملګری او شاعر چې تېرو ورځو کې په اکسیډنټ کې هغه مړ شوی دی وفات شوی دی د هغې لپاره به هم دعا کوو. او محمد شعیب زمونږ د تولاندی ملګری و چې زمونږ ډېر کلک ملګری نو هغه یو حادثه کې چې هغه د څوکیدار د لاسه هغه تېرو ورځو کې په حق رسېدلی و هغه ویشتی و په شوې اډه کې. نو په دې وجه دا پروګرام مونږ مختصر کو لکه هغې حساب باندې مونږ بیا نشو کولی چې چونکې د هغې لومړی خو به د محمد شعیب او د اجمل منصور دپاره مشترکه دعا وغواړئ. نو عبدالله جان مغموم صاحب په درناوي کې دا پروګرام مونږ ستاسو لپاره کوو او نورالبصر صاحب زمونږ مشر میلمه دی پروګرام او صدارت لپاره دی کې به یقینا چې دعوتنامې میلاو شوي پای کې خالد خان حسرت زمونږ ملګری و. نو هغه په سوات کې په کرفیو کې راګیر شوی دی هلته سکار باندې تللی و. نو د هغې متبادل بیا موږ سوچ وکړو چې یاره زموږ داسې بل ملګری مشر نو زموږ مشر نورسید قریشي صاحب دی د اسمیلا سره تعلق دی ډېر ښه شاعر تاسو یې ښه پېژنئ په مشاعرو کې تاسو هغه باقاعده اورئ ډېر ښکلي شاعر نو د صدر صاحب په اجازت باندې او د مغموم صاحب او د نورالبصر صاحب په اجازت باندې پروګرام باقاعده مونږ شروع کوو. نو د دې پروګرام چې کوم مونږ دا ځای کې کړی دی فضل حسین فضل چې زمونږ د پښتو ادبي تړون پېښور سینر نایب صدر دی پېښور کې اوسېږي هلته کې ډیوټي کوي باقاعده او د هغې تنظیم عبدالله جان مغموم صاحب صدر دی د پښتو ادبي تړون پېښور. نو فضل حسین فضل ډېره کې مونږ دا پروګرام یې ښه دی مونږ وایي چې یاره لږ شان دغه مرګونو په وجه باندې دا پروګرام مونږ لږ سایډ ته راوړو چې هغې غلط تاثر لاړ نه شي چې یاره چونکې دې ملګري او دې پروګرام په باره کې تاسو سره څو خبرې وکړي. فضل حسین فضل. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د کلي مشرانو کشرانو امزولو ستاسو شکریا چې تاسو زمونږ خوږو میلمنو په هر کلي کې د هغوی د ملاقات په غرض باندې په دې دومره سخت وخت کې ځکه دلته دا د زمیندارۍ وطن دی او موږ دومره د دې حادثو په وجه باندې موږ چاته غږ هم نه و کړی. بس صرف هغه یو څو خوا کې کورونو ته موږ ووایي چې تاسو راشئ. په دې پروګرام زموږ وخت دا د ډېر وخت نه دغه خو چونکې ملګرو زیات اعتراضونه وکړل چې یاره دا حالات داسې دي چې دی کې کول نه دي په کار خو چونکې موږ خبره کړې وه نو هغه څیز موږ مختصر که خو هغه موږ راوړو. نو زه د خپل طرف نه د خپلو خوږو کلیوالو له طرف نه زمونږ ګران مشر خوږ مشر چې کله زه ډېر وړوکی وما او په دې هیڅ نه وما چې دا په ریډیو څه ویلی شي د دې مقصد څه دی هغه وخت به هم ما ته یاد دي دلته چې کوم مشران ناست وو هغوی ته به یاد دي چې د یو ښکلي پروګرام به خلک په تمه و روټۍ به یې پرېښې وه او هغوی به ناستو چې ریډوان به هم هر چا سره نه و بعضې حجره کې به ریډو لګېدلی و نو په لارو کوڅو کې په حجرو کې به ځای نه و خلک به ناستو د یو اواز انتظار به یې کوو او هغه و عبدالله جان مغموم چې هغه وخت به د مرچکي په نوم باندې زمونږ د مشر په حیث ما باندې ډېر ګران زه د پلار عمره قدر یې کوم په ما ډېر خوږ دی چې د دې وطن کم خدمت د په خپل قلم او په خپله ژبه باندې کړی دی بلکې زه دا وایم چې د انډیا سرونه د ژبې په توره کتل شوي دي او کتر شوي دي او هغه ګټه موږ وطن له دوی کړې ده نو دا واحد دا سړی
اخ کا خوږ مشر چې زمونږ ارمانو چې دی به هم لا زه ووینم یو وخت راغی چې زه پېښور ته لاړم هلته کې پښتو ادبي تړون یو پروګرام دی جوړ کړ د تنظیم او خدای اخ کا مشر مالا د مشر په حیثیت باندې راکو زمونږ ورسره ملاقات وشو زه دوی سره په هغه تنظیم کې د سینیر نایب حیث باندې کار کوم د دې یو ډېر عظیمه حادثه د دې د زوی وه چې هغه په یو حادثه کې هغه وینګ کمانډر و په ایرفورس کې هغه حادثه کې وفات شي او د هغې په وجه باندې دوی ته د زړونو ډېر مسلې تکلیفونه پېښ شو بیا د زړه بیمار هم دی په د هغه ډېرو مشکلاتو کې دا د مینه ده چې دلته راغلي دي او نن موږ سره ناست دي زه هم د دې نه زیاته مینه به دی څه کوي چې یو سړی د خپل کور په غولي کې په صحن کې نشي ګرځېدی او هغه نن دلته موږ له راغلی دی زه هم د دې نه زیاته مینه نشته دا زموږ خوش قسمتي ده نو زه هغوی ته هرکلی وایم هغه شان زمونږ ډاکټر نور البصر صاحب چې د پېښور ریډیو پاکستان ډایرکټر دی هغوی تشریف راوړی دی موږ سره ډېره بې انتها مینه کړې ده او نور حسین صاحب چې انجینیر دی د ریډیو پاکستان سید ولی شاه میا صاحب چې هغه ډېر ښه کمپیر دی ریپورټر هم دی او د حجره پروګرام کې تاسو به اورېدلي د میا ګل جان په دغه باندې به دی هغه کردار به کو نو د ټولو میلمنو ته زه د زړه خلاص نه د خپل کلي د طرف نه د خپل ټبر د خپل ځان د طرف نه ډېره هرکلی وایم او ډېره شکریه ادا کوم موږ باقاعده پروګرام شروع کوو ما صرف دغه ابتدایي دغه چې ما زه ستاسو طرف نه دی ته هرکلی ووایم زه خواست کوم محمد علي جوهر صاحب ته چې د پروګرام ابتدا وکړي اوس ډاکټر افتخار علي فګار ته بلنه ده چې هغې راشي په دې موقع مناسبت سره څو خبرې وکړي او تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي ډاکټر افتخار علي فګار دا پروګرام مونږه د یو داسې مشر د خدماتو ته د پیرزویانو پیش کولو دپاره جوړ کړو چې هغه اگر چې مونږ ته به لږ یاد وي خو زمونږ د مشرانو په ذهنونو کې اوس هم پروت دی خو دا زموږ خوش نصیبي وه چې مونږ هغه سره دیدار شو او مونږ سره ملاو شو او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن هغه زمونږ په مینځ کې موجود دی الله دې ول ژوند ورکړي زه د خپل طرف نه د کلم قبیلې ثوابې د طرف نه او د سپرونو کلي د طرف نه د فضل حسین صاحب او د هغه د ټول ټبر د طرف نه د ټولو ګرانو میلمنو ته په خیر راغلی وی او د خپل کلام نه مخکې په عبدالله جان محمود صاحب باندې یو دوه درې شعره چې مشران مرچکې پیژني پخوانه مشران مرچکې پیژني پخوانه ماشومان دي ناخبره تور او سپین نه او که یې نوم اورې نو خلق به درله تریخ کړي که یې نوم اورې نو خلق به درله تریخ کړي که دې ولیده نو خوږ دی د ګبین نه او دې یخوالی مې د سترګو په ما ګران دی انتظار و د موموم د ماسپښین نه او د غزل نه مخکې یو دوه درې شعره چې ځان غولوي اوس په یادونو باندې لوبې کوي ځان غولوي اوس په یادونو باندې لوبې کوي زړه مې په خپلو پرهرونو باندې لوبې کوي او کله پې پخ ږدي او کله دوړوي پې مالګې کله پې پخ ږدي او کله دوړوي پې مالګې زما دنیا زما د زړه زخمونو باندې لوبې کوي او زما د خاورې ماشومان دومره زړور دي ګورئ زما د خاورې ماشومان دومره زړور دي ګورئ لمبې رانیسي په ورونو باندې لوبې کوي ما درته نه وي خو چې تا ووې نو ډېره ښه شوه چې نن دې ما ته بې وفا ووې نو ډېره ښه شوه او دا هم تمغه ده یو د مینې چې حاصله کړمه دا هم تمغه ده یو د مینې چې حاصله کړمه زما وفا ته دې جفا ووې نو ډېره ښه شوه او وفا جفا دواړه نسبت لري د مینې سره وفا جفا دواړه نسبت لري د مینې سره په خپله خوله چې دې رښتیا ووې نو ډېره ښه شوه او پټه په زړه کې مې ساتلې لا تر اوسه پورې پټه په زړه کې مې ساتلې لا تر اوسه پورې تا چې دنیا ته برملا ووې نو ډېره ښه شوه او ښه خو به دا وه چې خاموشه پاتې شوی وې مونږ ښه خو به دا وه چې خاموشه پاتې شوی وې مونږ خو چې تا دا ووې ما دا ووې نو ډېره ښه شوه
تا بشي فګاز زړه به قرار شي زما چې تا د نه راتلو صفا وې نو ډېره ښه شوه. والسلام. اوس زه سیف الرحمن محتاج ته بل نه ورکوم. دا یو زما یو ملګری و کډی بارېږي جوړمیزي جانان د کلي نه زړه زما روانېږي جوړمیزي جانان د کلي نه ما ته به یې ویل چې صداقت په چا کې نشته دی دلته ورورولي او محبت په چا کې نشته دی دلته تربګني د شرافت په چا کې نشته دی هر سړی ظالم د دیانت په چا کې نشته دی سترګې نه وچېږي چې میزي جانان د کلي نه کډی بارېږي جوړمیزي جانان د کلي نه کډی بارېږي جوړمیزي جانان د کلي نه ما ته به یې ویل چې خلک هسې کړي بوزونه روډ د روډ دشمن شو عجیبه راله وختونه نو کلي کې زمونږ کېږي ګیر چاپېر ظلمونه وینه مناحقه په دې کلي کې قتلونه نو زړه زما نړېږي چې میزي جانان د کلي نه کډی بارېږي جوړمیزي جانان د کلي نه ویل به دا مې بابا کلی دا کلی په ما ګران دی راکه چېرته وخت شي سر او مال مې ته قربان دی خرابه معاشره د ډېر خلک په لړزان دی دلته خان غریب واړه د پوزې او ویزان دی محتاج ځکه جړېږي چې ایزي جانان د کلي نه کډی بارېږي جوړمیزي جانان د کلي نه. احمد شهاب عابد ته چې زمونږ د تولاندی ادبي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د چا ویل جانان لما هیر شوی دی چا ویل جانان لما هیر شوی دی اوس خو پکې سم زړه مې ګیر شوی دی او نشم خلاصېدی د یار د مینې نه نشم خلاصېدی د یار د مینې نه ما شهاب ته دا مرض ډېر شوی دی کلام دی یو څو شعر دي ما نه جدا نه دی زما ځان دی جانان ما نه جدا نه دی زما ځان دی جانان څه به چاته وایم څومره ګران دی جانان څوک که ورته وګوري زما په دروند نظر کې څوک که ورته وګوري زما په دروند نظر کې خوږ لکه د شاهدو پاس اسمان دی جانان څه به چاته وایم څومره ګران دی جانان. فضل واحد ته زما د وشي په تاوان خوشحالم واخې د زړه چې په چړو کې وړي بیا د رقیب نه په جانان خوشحالم اوس زه د ویش نه په تالان خوشحالم زما د وشي په تاوان خوشحالم واخې د زړه چې په چړو کې وړي بیا د رقیب نه په جانان خوشحالم نادان زړګی مې په دې نه دی بس جانان پیژني کوم ځای چې زیان مې مخکې کېږي تش تاوان پیژني او دوه ورځې سخته کې مې خپل او پردي وپېژندل څنګه سوداګر د جواهرو چې مرجان پیژني اکثر سندرې زه د دغسې جانباز وایم چې کرنل شیر په شان د ننګ ناموس میدان پیژني او خوره لیلا مې سرببر زه د صحرا لیونې خوره لیلا مې سرببر زه د صحرا لیونې ما به په غېږه کې ځای کوي دا مجنونان پیژني او که نن دا خړ خیبر په ما ازمیخ کوي وینه غواړي که نن دا خړ خیبر په ما ازمیخ کوي وینه غواړي جګه شمله زما پښتو زما ایمان پیژني او خبرې ډېرې سر یو دی په پښتو کې وایي خبرې ډېرې سر یو دی په پښتو کې وایي د پښتون توره پت او ننګ خو ټول جهان پیژني ځکه واحد په وطن سر ورکوي امن غواړي ځکه واحد په وطن سر ورکوي امن غواړي حیا پښتو غیرت د دې پښتونستان پیژني. دلی واجد زموږ د تولاندی ادبي ټولنې ډېر تکړه ملګری قلم قبیله درس کتاب په هیچا نه لري کار ځي لاروی په خپله لار ځي د خزان بدبو سا واخلي خوشبویي چې د بهار ځي او د منصور بچې په کلکه همیشه سر له د دار ځي او د جهان الله پرواوي چې اشک په چم د یار ځي بعضې عادتونه په رضا نه په ګزار ځي او دا بستا هغه واجد وي په چاله چې د بیمار ځي. فضل محبوب زیاته بل نور کوم د ټولو نه مخکې زه خپل ډېر ګران مشر او میلمه عبدالله جان مغموم صاحب ته
او ډاکټر نور البصر صاحب، سید ولی شاه میاں صاحب او دغې سره د نورو راغلو میلمنو ته هرکلی وایم. مغموم صاحب خو ما په وړوکوالي باندې لیدلی و، ځکه چې زه یو ورځ د خپل مشر ورور سره چې انشاءالله هغه به ما په خیال دی پیژني، امیر فروش آسوي صاحب، هغه زما مشر ورور دی، نو هغه سره زه په پېښور کې ګرځېدم. نو د مغموم صاحب دکان مخې ته چې ورسېدو نو ما ته یې وی چې ته هغه پاینده خان او توکل خان پروګرام چې اورې هغه سړی وینې؟ نو ما وی کم دی؟ نو دی طرف ته اشاره وکړه او بیا دی له دکان ته لړو، دی سره هم الیک سلیک وکړو. خو زه هغه وخت وړوکی وم، هغه وخت ما مغموم صاحب ولید، هغه وخت د دې له خیره سره ګیره او سر دا ښه تورو دی، هم ښه تکړه و. او اوس بیا څه موده پس چې کله مونږ جوهر صاحب سره پېښور ته لاړو یو میټینګ، د ادبي میټینګ و هغې له، او بیا ما مغموم صاحب ولیده، نو بیا مغموم صاحب په بل حالت کې و او زه هم ورپسې واقعي خبره ده چې زمونږ هم هر څه باندې ورو ورو سپین لګېدلي دي. نو ډېره موده پس بیا مونږ مغموم صاحب ولیده او نن هم له خیره سره دارې بیا ښه ولیده، ماشاءالله نن ما ته دی د هغه ورځې نه ښه ښکاري. اوس زه مغموم صاحب یو دوه شعره دي د غزل نه مخکې چې مونږ سیر د من په بدل اخلو د قارون په دوکا، مونږ سیر د من په بدل اخلو د قارون په دوکا، پتنګان ځان په لمبو سیزو د سکون په دوکا، یو سادهګان د مرګ په خوله کې خپل ژوندون لټوو، مونږ خپل مرګ په بیه اخلو د جمدون په دوکا. او ژوند یو تماشه ده، تماشه کوم تماشه شومه، ژوند یو تماشه ده، تماشه کوم تماشه شومه، بل پورې هم خاندمه د بل د خندا زه شومه، او د ښه او بد د ټول دپاره دام یوه تله ده چې ښه ومه نو بد ومه، چې بد شومه لا ښه شومه. ګلزار تاله واله و سره ګلونه جړېدل، از غش نه د خنداو چې داغونه جړېدل، سپین سترګې مازدیګرو مخې واړولو بل خوا، روانېږي شنه خالونه ماښامونه جړېدل، او ساقي سرې ګریوان د میکدې تیارو کې پروتو، مټکی وې وچې سپورې تش جامونه جړېدل، حیا د اوریانۍ جامې پتن کړې په ګډا شوه، ماحول ټول په سلګو احساسونه جړېدل، د زړه غوښې مې ورکړې خو جانان مې بې وفا شو، دردونه شوې سندرې ربابونه جړېدل، محفل ښه په جوبه. ادبي ټولنې صدر ښاغلي محمد سعید عابد ته بلنه ده چې دا زموږ یو خوشقسمتي ده زموږ د دې ټولې سیمې چې موږ لا داسې د پښتو کلتور یو سرمایه نن کور ته راغلې ده او زموږ د سیمې ته او زموږ د بانډو ته او زموږ د خاورو ته چې کوم دی نو ښکلا وبخله. زه دی ته د خپل طرف نه او دی سره نور البصر صاحب او میا صاحب ټولو ته د خپل طرف نه او د طولانده ادبي ټولنې له طرف نه د زړه له کومې هرکلی وایم او د دې شکریا ادا کوو چې دی موږ له عزت راکړو نو خدای پاک دې دی له عزت ورکړي. دا غزل یو څو شعرونه خو د دې نه مخکې یو کتاب چې مخامخ نشي میدان کې یوسف زوتا، مخامخ نشي میدان کې یوسف زوتا، حق د پاره سر اوچت وړي نه زوتا، د فطرت او د عادت خودی ګورا، د فطرت او د عادت خودی ګورا، سر ګلان لوګي کوي تیرا زغوتا.
دا غزل یو څو شعرونه دي، اواز مې دومره ښکلی دی نه. خو حاجي صاحب وایي دا ووایه. راشه کیسه وره د غم ملګرو، یقین به وکړئ په قسم ملګرو. راشه کیسه وره د غم ملګرو، یقین به وکړئ په قسم ملګرو. په زړو سترګو ورته ونه ګورئ، په زړو سترګو ورته ونه ګورئ. نشته د مینې هغه چم ملګرو، یقین به وکړئ په قسم ملګرو. دې ته ژوندون که زړه چودون ووایم، دې ته ژوندون که زړه چودون ووایم. سړی چې ځان ته نشي سم ملګرو، یقین به وکړئ په قسم ملګرو. مونږ له مدام ګوړه کې زهر راکړي، مونږ له مدام ګوړه کې زهر راکړي. مونږ دوکا اخرو په ملګرو، یقین به وکړئ په قسم ملګرو. مخونه سپین خو زړونه تور دي پکې، مخونه سپین خو زړونه تور دي پکې. چې لټوم د خیال البم ملګرو، چې لټوم د خیال البم ملګرو، یقین به وکړئ په قسم ملګرو. اختر شي عابد د ټولو نه پوښتنه کوي، مونږ یو پس د چا نه کم ملګرو، مونږ یو پس د چا نه کم ملګرو، یقین به وکړئ په قسم ملګرو. الله مجبور ته بلنه ورکوم چې هغه د تپا رزل کر نشر کلی فیاض الله مجبور. دې چې وتړو کپن په سر ورزور پسې، ژوند به ترکمې د غماس په اشارو تیرو. او مجبور هغه بس ژوند وي د مکارې دنیا، مجبور هغه بس ژوند وي د مکارې دنیا، چې د بل درته کچکول په لاس نیو تیرو. تا د حسن په جلوو ذرې ذرې کړم، تا د حسن په جلوو ذرې ذرې کړم، ستا خمار خمار کتو ذرې ذرې کړم. او خپل مې هم په هر قدم دی آزمایلی، خپل مې هم په هر قدم دی آزمایلی، لا سیوای لپردو ذرې ذرې کړم. او زم د کلی خړې خاورې مې یادېږي، زم د کلی خړې خاورې مې یادېږي، بس د هار تودو لګو ذرې ذرې کړم. زم د کلی خړې خاورې مې یادېږي، بس د هار تودو لګو ذرې ذرې کړم. او هغه ما چې ورلځې په زړه کې ورکړو، هغه ما چې ورلځې په زړه کې ورکړو، لویه خدایه خو مغو ذرې ذرې کړم. او زما ګل وطن یې وران کړو په بارودو، زما ګل وطن یې وران کړو په بارودو، زه د غیرو ارادو ذرې ذرې کړم. زما ګل وطن یې وران کړو په بارودو، زه د غیرو ارادو ذرې ذرې کړم.
او تړ مو اوښکو مې ګریوان ریهې ریهې کړو تړ مو اوښکو مې ګریوان ریهې ریهې کړو زه مجبور د غم چپو ذرې ذرې کړم. ډېره مهرباني. ما ښاغلي قیصر خان غمګین ته وطن د نظم نه مخکې یو وړوکی شان غزل عمر لما پورې خندا ټول دنیا کړې ده عمر لما پورې خندا ټول دنیا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده عمر لما پورې خندا ټول دنیا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده او ته تل په سرو شونډو خیرې زما د پاره کوې ته تل په سرو شونډو خیرې زما د پاره کوې ما په دې وچو شونډو تل تا ته دعا کړې ده ما په دې وچو شونډو تل تا ته دعا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده او داستا خاطرو کنیزوم پختون زړه لرما داستا خاطرو کنیزوم پختون زړه لرما معامله زه د پردو خپلو اشناستا کړې ده معامله زه د پردو خپلو اشناستا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده او د خو بدل کې به اوس بدو ته خود غاړک دما د خو بدل کې به اوس بدو ته خود غاړک دما راکې سزا علم مالو یا خطا کړې ده راکې سزا علم مالو یا خطا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده عمر لما پورې خندا ټول دنیا کړې ده د ټوله بازاري وا څوک د خپل نشته دی لږه راو خیتا چا سره وفا کړې ده لږه راو خیتا چا سره وفا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده او لګي د زړه په غوږو واوره تولاندوال سوایي لګي د زړه په غوږو واوره تولاندوال سوایي ما قیصر خان غمګین سپا سپا وینا کړې ده ما قیصر خان غمګین سپا سپا وینا کړې ده زه لیونی وما یاري ده بې وفا کړې ده عمر لما پورې خندا ټول دنیا کړې ده کړم به د خپل ملک خدمت تر څو چې زه جمدي یما کړم به د خپل ملک خدمت تر څو چې زه جمدي یما زه پاکستانی یما زه پاکستانی یما نو دا ملک مونږ په ډېرو قربانو باندې جوړ کړی دی دا مونږ د خپل زړګي په وینو آباد کړی دی مونږ یې بلبلان یو دا مو ځان لا چمن کړی دی مونږ د شنې جنډې نوم په دې ټول جهان خور کړی دی مونږ خپل دشمن لا د غم تاج ور په سر کړی دی نشتا زمونږ ثبوته مونږ انګریز پیزواني کړی دی نو دوست لا یم دوست او خپل دشمن لا جنګیالی یما دوست لا یم دوست او خپل دشمن لا جنګیالی یما زه پاکستانی یما زه پاکستانی یما مونږ په 14 اگست باندې جوړ کړی پاکستان دی مونږه بلبلان یو دا زمونږه ګلستان دی دا په مونږ د خپل ځانه خدای ګو چې ډېر ګران دی
ځان با پی قربان کو دامو تندے دامو ځان دے مونږه تل ګټلې د دشمنا هر میدان دے نو زکا په مړانا مکائل واړ جهان دے نو زپ وطن سرور کوم دیلا مړنه یما زپ وطن سرور کوم دیلا مړنه یما ز پاکستان یما ز پاکستان یما دا زمون وطن دے مونږ د دې تکړه سپایان یو دا زمون چمن دے مونږ چغار کړو بلبلان یو مونږ د ملک دشمن لا هر ډګر باندې توپان یو مونږ د مرګ یری ګنا اصلي مسلمانان یو مونږ د موټي خورې نه د خپل ملک ور قربان یو مونږ لا کبلال حبش کلک په خپل ایمان یو نو مونږ یو ملک رونا کسندیان یا پنجابیان یو ملک باندې قربان یو کو پختون یا بلوچیان یو نو مرگ سره تلو بکوم داسلی ونه یما مرگ سره تلو بکوم داسلی ونه یما ز پاکستان یما ز پاکستان یما ندی زمون وطن تاسو په بد نظر کته نشي سترګي بتیو با سوچ جون لا بیا سترګي بتیو با سوچ جون لا جوړې دې نشي دی سمسور چمنتا مزاغان را غډي دې نشي دا مشال زمون دې چر بلتا بلی دې نشي لیک مو د غیرت دو یو تا لیک مو د غیرت دو یو تاریخ نروانی دې نشي یاد په ټول جهان یو نور په ګوتا پټي دې نشي نو زه اصلي پښتون یم پښتو کلم افغان یم ز پاکستان یم ز پاکستان یم والسلام چې زمانه شوه د ټوپکو چړې لاړې دا چې کله ټوپک نه وی راغلی په هغه وخت کې هغه داسې لیکلی و او شوراګټ پکې ټرکونه ریړې لاړې او په میلونو کې رواسته ټوکې جوړېږي په میلونو کې رواسته ټوکې جوړېږي د جولا د لاس مضبوطې خامتې لاړې او بل دا چې د کېړو رواج راګټ شو او تایروالې تیلهدارې پڼې لاړې او چې به مونږ یاران په یو سب کې ولاړو هغه میاشت د رمضان تراوی لاړې او محمد شیر چې په رقیب باندې یار بیلو ځکه سترګو نه یې اوښکې رڼې لاړې شیراز شیري دې نه پس خپل غزل دی دا پیش کوم چرته چې وینم بیمار د زړه چرته چې وینم بیمار د زړه په خوږېدو مې شي پر هر د زړه ویسه چې داستا مینه کې شوم لیونې دومره به څوک نه وي لاچار د زړه وی که ته نظر د مینې نه کړې په ما زه به کوم په تا نظر د زړه وی هزار چې ورسي د بل زړه ته څوک خوري به ټکرې په هزار د زړه وی لیونی کېږي څوک به چا پسې نه وي زه لیونی به شم په دار د زړه یو ورځ به وویلی شي ټول عالم کې وي چې دغه و د ستا دلدار د زړه وی بیا به زه نه یم دنیا کې شعري په زړه به وي خوریم باد د زړه ډاکټر افتخار علي فقار دا ملمانه ټول زمونږ د سر ګلونه دي او دا پروګرام چونکې په مغموم سے باندې موجود نو دغه کتاب هم ډوبې ویلې وه خو دا نور ګران ملمانه زمونږ چې دي یو د نور البصر صاحب دپاره زما د سیمې او د سر ګل دی زما د سیمې او د سر ګل دی ډېر راته خوږ زما دلبر ګل دی د ډایرکټر د پیښور ریډیو ګران محترم نور البصر ګل دی او دا بل د سید میاں ولی شاه صاحب د پاره ما خو چې دی سټیج ته راځو نو زه به په دې را بلم ستاسو په مخ کې خوږ اشنا را بلم ډېر په عزت او التجا را بلم ورته په مینه هر کلی وایي مایک لمیا سید ولی شاه را ولم شکریہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعد زما د ثواب او خاص د تورلنده او د خاصه د سفر د کلو خو مشرانو
کشرانو ورونو السلام علیکم. څنګه چې محمد علي جوهر صاحب عرض کو نوران شاه طوفان نن سهار مونږ سره زمونږ پروګرام با اوس ټیک شپږ بجې نشر کیږي په ریډیو باندې، خو چونکې زمونږ دلته ما هغه مونږ ډایرکټر صاحب په اجازت باندې نن هغه ریکارډ کړی دی او د 14 اگست په حواله باندې او د دې دهشتګردۍ په حواله باندې، او خاص کر بیا په پېښور کې چې اوس کوم سیلاب راغلی د هغې نه به شاید زمونږ د صحابیرونه د اخبار په ذریعه یا د ټلویزیون ریډیو په ذریعه خبر شوي، خو زه چونکې په خپل هم دغه علاقې مواد د پېښور په خوشا کې دی، نو هغوی په پېښور کې دومره نقصان کړی دی چې 130 کلي بیخي وران شوي دي. یعنی چې خدای دې نه راولي هغه ورځ لکه دا سفري چې نن شته او اوس خلک ځي داړو شته دی نه په دې اوارې اوبه بهېدلي او کم از کم 15,000 کورونه چې دي دا د خلکو ګړنګ او داسې سیلاب نه داسې په یوه ګنټه دوه کې اړو د وطنونه تېر شوی دی او دا ټول د حکومت مشینري اړمه دا خلک اړم دي او ادارې اړمې دي او مونږ هم خلکو ته خواستونه کوو چې یاره الله پاک دې خلکو دا کړمې کمې کړي او د چا چې څه د وسه کېږي د کلو خلک لګیا دي دیګونه پخوي، چا له وریجې لېږي، چا له غوښه، هر چا څوک کټ ورلېږي، څوک اسبابونه ورکوي، هر څه تللي دي، بس خلکو خالي ځان بچ کړی دومره تیز سیلاب او ډېر دغه د هغې نه پس بیا په پېښور بل یو دغه راغلی چې په باجوړ کې دا اپریشن شروع دی د شرپسندو د دهشتګردو د دې خلکو خلاف، چا چې زمونږ د ټول وطن د خلکو دا ژوند چې دی راتنګ کړی دی، هغه د باجوړ کم از کم 2.5 لکه خلکو د هغه ځای نه ټول پېښور ته را روان دي. نو هغې دپاره حکومت ځای په ځای چې کوم نو دی په پېښور کې کیمپونه لګول، په مونډا کې کیمپ لګولی، په دیر کې لګولی دی، په ملکنډ کې لګولی دی، او د هغه خلکو خصمانه هغه هم د پېښور خلکو بلکې اوس چې مونږ راتلو د 400 اډې مخکې د 400 د اډې لکه ستاسو شوې د اډې دا ډرایوران او دکانداران راجمع شوي دي او په اډه کې یو لنګرخانه کلو کړې او چې کوم دا خلک د ګاډو نه راکوزېږي چا سره زنانه ماشومان چا سره اړه څوک شته نه هغوی راولي هغوی باندې روټۍ خوري چیس کي دا کوي. نو ژوندو که خیري بیا به راځو او تاسو سره به ملاقات کوو په لوی الله سپارو د الله په امان. اغلی فضل حسین فضل ډېره ډېره مننه محمد علي جوهر صاحب. د دې حکم او د دې اډر دی نو ما اوس دا کړاوی چې تندې دی ولې پیدا دومره تریو کو تندې دی ولې پیدا دومره تریو کو دا مرچکې دی خو الله که تریخ دی تندې دی ولې پیدا دومره تریو کو دا مرچکې دی خو الله که تریخ دی دی خو خوږوالي کې ګبین شرموي تایکو یو وړه ما باندې او اوس یو زمونږ د غزل یو څو شعرونه وایم بیا به د فرمایشو پر وکړو. وایي نه چاته د چا په سر شدت کوو نه چاته د چا په سر شدت کوو نه چا پسې شا په شا غیبت کوو مینا ټوکوو د خلکو زړونو کې مینا ټوکوو د خلکو زړونو کې موږ د نفرتونو نه نفرت کوو او درون پټکې درانه جامه او درون صادر درون پټکې درانه جامه او درون صادر دا مو خصمانه د ثقافت کوو او اوسم ګوره هغه پښتانه یولا اوسم ګوره هغه پښتانه یولا اوسم د شملو او سوکړک صد کوو اوسم ګوره هغه پښتانه یولا اوسم د شملو او سوکړک صد کوو او هر څوک زیو په خپل زړونو کې هر څوک زیو په خپل زړونو کې زکه خو په زړونو حکومت کوو او منګه د ساده کلو ساده خلک منګه د ساده کلو ساده خلک څومره د رښتینې محبت کوو او دا شامل فضله زمنګ بینه کې دا شامل فضله زمنګ بینه کې دا چې خپل خورې ته رغبت کوو. دا هایکو دی یو څو مغموم صاحب یو وجل د کلی خلک یو وجل د کلی خلک بل بچکول د کلی خلک د یو کور دورونه مړ شو یو وجل د کلی خلک بل بچکول د کلی خلک د یو کور دورونه مړ شو او دا ترقی د یوې شمسته دی چې څوک د کوره بهر نشي وته غنی نو غوښه به صادر کې وروړي او بل یو کې دغه د هایکو د چې حجره بازار کې ډزه جمعات کې هم دما کې خدای اوس چرته لاړ شو
بل هایکو دا چې حجره جماعت کا تلګه جرګو خو سر خوړو خو موږ به چرته کوو چې سپرلی کې وچ شو په ګلونو باندې څه چلو شو چې زمون د کلی په باغونو باندې څه چلو شو او چې مخکې زو پرستو ګورو د مرګ یاره مخري چې مخکې زو پرستو ګورو د مرګ یاره مخري د جنتی سیمو وختونو باندې څه چلو شو او چې ماشومان ورته د سیل زدونه وسنه کوي چې ماشومان ورته د سیل زدونه وسنه کوي د پیښور په بازارونو باندې څه چلو شو چې ماشومان ورته د سیل زدونه وسنه کوي د پیښور په بازارونو باندې څه چلو شو او هر یو سړګي د مینې په ځای ور وروي هر یو سړګي د مینې په ځای ور وروي د سواد د غرو په چینارونو باندې څه چلو شو هر یو سړګي د مینې په ځای ور وروي د سواد د غرو په چینارونو باندې څه چلو شو او بلا تار خوشو د رشتو او رورولو خوندونه بلا تار خوشو د رشتو او رورولو خوندونه د مینوالو په خوینو باندې څه چلو شو او چې او به او نه به نو اکلک جبه جانان چې او به او نه به نو اکلک جبه جانان هم د هغې جانان لوزونو باندې څه چلو شو او ننګو غیرتو مینه وا په هر یو زړه کې ننګو غیرتو مینه وا په هر یو زړه کې فضلنن اخکل زړونو باندې څه چلو شو ناصر روایت وی بیلتا خوب چرته دی ویخه باندې شپه وهما بیلتا خوب چرته دی ویخه باندې شپه وهما ډیره بې سوره مې د ژوند لمحه لمحه وهما او د مینې ډک د بالښتونو جنگ مې ډیر یادېږي د مینې ډک د بالښتونو جنگ مې ډیر یادېږي چې ته مې سر وهې زه در لوګه وهما او راشه نو بیا به دواړه غولي کې اتڼ واچو راشه نو بیا به دواړه غولي کې اتڼ واچو ته به خانک ټنګوې زه به پتیله وهما راشه نو بیا به دواړه غولي کې اتڼ واچو ته به خانک ټنګوې زه به پتیله وهما او آدن وړو ذوخکار دی یاد شي آدن وړو ذوخکار دی یاد شي راشه بیا به لاړ شو آدن وړو ذوخکار دی یاد شي راشه بیا به لاړ شو ته به تبچه وهې او زه به سر پره وهما آدن وړو ذوخکار دی یاد شي راشه بیا به لاړ شو ته به تبچه وهې او زه به سر پره وهما او کراغلی خامخا به بیا خورته میانو لزو کراغلی خامخا به بیا خورته میانو لزو ته جال ټوکری بنیسي زه به در تخته وهما کراغلی خامخا به بیا خورته میانو لزو ته جال ټوکری بنیسي زه به در تخته وهما او ځکه نه بیا صادر بوزي کړه د ګډا پې رخره زه به د لاسو ډومبکې درته په خوله وهما ځکه نه بیا صادر بوزي کړه د ګډا پې رخره زه به د لاسو ډومبکې درته په خوله وهما او ستا استاینې خوږ اواز کې د توت تمبل سره ستا استاینې خوږ اواز کې د توت تمبل سره چې را په یاد شي نو سلګی وهم غوټه وهما او ته چې د زړه خبرې راوړې د بڼو سکولا ته چې د زړه خبرې راوړې د بڼو سکولا د ټکه پوه شم یو ځای سترګه در سره وهما او دا خیالي جنگ دی وخت چې تیر شي هغه بیا نه راځي دا خیالي جنگ دی وخت چې تیر شي هغه بیا نه راځي فضل هر څوک فطرت ته نغاره وهما دا زما پزړه چې بل دی دغه اور جوړ د اجل دی دا زما پزړه چې بل دی دغه اور جوړ د اجل دی او نن مې ګس سترګې رپي دا ښکاری بیا څه چل دی نن مې ګس سترګې رپي دا ښکاری بیا څه چل دی او تل پزړونو کې پټیږي عجیبه غوندې کې غل دی او چې زما د سر دښمن دی چې زما د سر دښمن دی هم زما د لارې مل دی او وای سل پلالی پورې وای سل پلالی پورې بیا بنگلو ته چل ول دی او د پښتو په مینه مست دی د بابا د پټکی ول دی نو زه نورسید قریشي ته بلنه ورکوم چې غیره شي نور البصره صاحب ډاکټر صاحب
او عبدالله جان مغموم صاحب دغه نور عمله ملګري زه ډېر د په مینه باندې د زړه د کومې نه ورته فخرانې وایم او یو رباعي یو غزل درته وایم او بس بیا بس یو کیته ده کیته درته وایم وایي په راحته کې یاران د سړي ډېر وي د مچو غوندې د شاتو نه چاپیر وي په راحته کې یاران د سړي ډېر وي د مچو غوندې د شاتو نه چاپیر وي دوست هغه دی چې په داسې وخت کې راشي چې سړی کله په سخته کې راګیر وي ورونو خدای چې کله شي په قهر باندې مارتا څوک یې وژني په خپل اوزي لار ته خدای چې کله شي په قهر باندې مارتا څوک یې وژني په خپل اوزي لار ته چې ظالم د حد واوړي نو رکیږي داسې ګیر شي چې بیا سم نشي ګزارتا چې ظالم د حد واوړي نو رکیږي داسې ګیر شي چې بیا سم نشي ګزارتا چې میږي ته شي په قهر وزر ورکي و خیال مې لاړ بیخي ګړي دنیادار ته چې میږي ته شي په قهر وزر ورکي خیال مې لاړ بیخي ګړي دنیادار ته پښتانه چې ښه د لادو بادو پرېوځي هلکیني د تسبو د دانو شمار ته پښتانه چې ښه د لادو بادو پرېوځي هلکیني د تسبو د دانو شمار ته خپل اولاد ورته سپک هغه شان ته ګوري لکه د چې څنګه کتلي وي خپل پلار ته خپل اولاد ورته سپک هغه شان ته ګوري لکه د چې څنګه کتلي وي خپل پلار ته ځان ساتي که خپې د اور د پاسه کېدا و غاړه کېنه د پلار او مور ازار ته ځان ساتي که خپې د اور د پاسه کېدا غاړه کېنه د پلار او مور ازار ته تیر لور بلوهار اورتا گزار نکړي دا وی پس چې دننه کې انګار تابو تیر لور بلوهار اورتا گزار نکړي دا وی پس چې دننه کې انګار تا پوری شکنند بل قدر دی وکړ سبا وګوره بیا خپل قدر مدار تا یاری د لویو او د وړو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي یاری د لویو او د وړو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي د بخیل مینا د ناچارو سره لکه د اور او د اوبو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي یاري د لویو او د وړو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي چې هر څه خوري د ګیډې پال نه کوي نو د طبیبانو په دارو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي بنده هغه دی چې احساس وي پکې بندګي تشا په سجدو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي بنده هغه دی چې احساس وي پکې بندګي تشا
په سجدو نه کیږي کله د مړو او د ژوندو نه کیږي یو چې عزت مومي د بل بدي شي سود په یو بل د پښتنو نه کیږي کله د مړو او د ژوندو نه کیږي یاري د لویو او د وړو نه کیږي کله د مړو او د ژوندو نه کیږي محبت لویا مجبوري وګړه د مینې یار سره پښتو نه کیږي کله د مړو او د ژوندو نه کیږي لال جواهر خسرافان پیجنې دا په کتو د لیونو نه کیږي کله د مړو او د ژوندو نه کیږي قریشي ستا به الفاظ ښکلول خو تمیز میلا کې د سړو نه کیږي دا زما د مرګ طرف ته خیال تلو نو دا شعر مې لیکلی و بیا بصیرا وهې نوره تبئی او زبنیم پا اسمان کی اے قمرہ تبئی او زبنیم داور یزی بپتا کی اے اسمانا اوڑی روڑی نور بگوری در تبرا تبئی او زبنیم بیا بصیرا وحین ورا تبئی او زبنیم اے اجری زما د لوري تاکي ناس بوي امزولي یو ببلتا کړي خبره تبئی او زبنیم بیا بصیرا وهین ورا تبئی او زبنیم مولا تاکی بولاړ وی مقتدیان با ورته ناس وی جوړ د خښتو نه منبره تبئی او زبنیم بیا بصیرا وهین ورا تبئی او زبنیم مالی دل اغا پناشو اس د نور زګونه راوړل د هر دور سمندرا تبئی او زبنیم بیا بصیرا وهین ورا تبئی او زبنیم هر چاوی سبا اختر دے اختر راغے لال تیر شو بیا بهم رازی اخترا تبئی او زبنیم بیا بصیرا وهین ورا تبئی او زبنیم زما دومره امید نشته لکه ته چې بابا کی ای زما د کوڅې ورا تبئی او زبنیم زما دومره امید نشته لکه ته چې بابا کی ای زما د کوڅې ورا تبئی او زبنیم بیا بصیرا وهین ورا تبئی او زبنیم قریشی با یم خاوری لکش چی علم خاوری قریشی با یم خاوری لکش چی علم خاوری مخامخ سمیلا تغرا تبئی او زبنیم داو خاغلی نورسید قریشی چې تاسو د هغې د کلام خپل یعنې نمونه هغې نه واورېده نورسید قریشي زمونږ راشي او تاسو سره مخامخ شي ډېره مهرباني ډېره مننه زه ما سره هغه الفاظ نشته چې زه په هغه الفاظو کې ستاسو د مینې ستاسو د خلوص او ستاسو د دې راغونډېدو ذکر وکړم بهرحال تاسو چې زما کومه عزت افزایي وکړه الله دې تاسو له د دې اجر درکړي او موږ خو د ژوند په هغه مرحلو کې روان یو وایي چرته چې زلزل غوندې پیدا شي حوصله کې زه یم روان د ژوند په هغه مرحله کې نو اوس موږ د ژوند په هغه مرحله کې روان یو چې هر یو قدم مو خطا کېږي الله دې رحم وکړي
بهرحال زما زړه ډېر څه ویل غواړي، ډېر څه یم چې ومې ویلې. ستاسو ما سره چې کوم د ویلو امید د اورېدو امیدونه دي، نو شاید چې زه هغه پوره نه کړی شم. د هغې وجه دا چې زما د زړه زور نشته، نو نه هغه خندا کولی شم چې هغه تاسو به په تمه وئ. په خبرو پورې خبر راته یاده شوه، زما د میډیسن دکان و، په هغې کې زه یو ورځ ناستم، نو یو مولانا صاحب راغی، ډېر معزز او دغه، نو ما سره داسې کېناستو، نو وایي چې بچي هغه عبدالله جان مغموم مرچکې تی. زما زړه درز ده چې خدای پاکه چې دا اوس به دې څه وایي ما ته. ما جي او زیم وایي زه خو یو مینت له راغلی یم. ما جي حکم کوئ. وی دا د خوږو ترخو نه مخکې چې دا کوم ټنګه 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 کېږي، نو دا ترې نه تا خوا کولی نه شي. نو ما جي د هغې به فایده شي. وی ما په محراب کې ځان سره ټرانزسټر ایښی دی، د ماسخوتن مونږ چې څنګه وکړم سلام وګرځوم، نو مقتدیانو ته یم چې کښېنئ دا خبرې واورئ. نو تر څو چې هغه ټنګه ټنګه تېر شوي نه هغه ما ریډیو زه پوره اواز کولی نه شم، نو په هغې کې رانه ستا خندا لاړه شي. نو زه ته یم چې دې خندا ته به خلک په تمه ناست خو زه هغه خندا نه شم کولی، نو زه څوک یم چې د زړه زور مې نشته. نه مړه نه کېږي که نه، بیا هسې به د خلکو زړه مات شي، نو زما خو مات دی. خو بهرحال زه ما شاعري کړې ده، او ښه شاعري ورته ځکه چې د زلمیتوب کې په ځوانۍ کې مې ځوانه شاعري کړې ده. په بوډاتوب کې دا شاعري کول هسې چې دی ځان پورې خلک قندولي هلکه زه خو یم چې غزل لیکي، خو همدقه د عشق او د معشوقۍ خبرې کوي که نه، نو دا خو په ځوانۍ کې خوند کوي که نه، په بوډاتوب خو نه کېږي چې زه دې په بوډاتوب. خو بهرحال زه خپله د ځوانۍ شاعري په دې بوډاتوب عمر کې تاسو ته اورم، تاسو به بد نه ګڼئ. داسې چلو چې زه په پېښور یونیورسټۍ کې روان وم، ګرځېدم په دې کې مولانا عبدالقادر د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر و، خدای دې وبخي، ډېر قابل او ډېر دغه سړی و. بس نو ما ته وایي چې مغموم جانه مې جي وایي ستا څه داسې ښه غوندې شاعري نشته چې زه د هلکانو جینکو په کتابونو کې راولم کورس کې. نو زه داسې غلی غوندې شم، مې جي ښه شاعري څه مطلب شو؟ وایي دا ستا شاعري خو که نه نه وي زلفې شونډې او لوپټې دي، نو دا خو زه کتابونو کې نشم راوستی که نه. تاسو یقین وکړئ چې په دغه مودو کې دې لوپټو او دې شونډو اوربل ته دې ته به د سټوډنټان داسې ناست وي لکه تا وایي چې بس په انتظار ناست دي، نو د هغې خوښه وه که نه. بهرحال د هغه مولانا صاحب څو ورځې پس چې دی بیا د پښتو دغه کې په خیبر یونین حال کې غټه مشاعره وه، مولانا صاحب یې صدارت کولو. نو زما نوم چې راغی، نو چې څنګه سټیج ته وختم، نو مولانا صاحب ویې که زه مغموم جانه څه لوپټې موپټې والوځم. ما جي الوځم، خو اول یو درې شعرونه واورئ نو بیا والوځم. اولنی شعر ما دا دی چې ستا د اوربل د پریشانۍ مزه کا، د تورو سترګو حیرانۍ مزه کا، هرې توبې پسې ګناه کومه، هرې توبې پسې ګناه کومه، څومره توبو کې خپېمانۍ مزه کا. او ما وی مولانا صاحب ځوانه ځوانۍ کې د ځوانۍ تقاضي، په بوډاتوب مسلمانۍ مزه کا. نو ما زه ځوان او ته ما ته وایې چې د بوډاګانو خبرې وکړو، نو دا خو مالې نه شي کېدی که نه. بهرحال یو غزل درته یم د پخوا د ځوانۍ دی. مې دا زړه داسې خفه شي، ټول جهان توره تیاره شي، توره شپه شي، او بیا چې د تش د لوپټې پلو ښکاره شي، رنګینۍ مې د خیالونو یو په دوه شي، او نورې پیغلې چې غوسه شي نو ترخې شي، نورې پیغلې چې غوسه شي نو ترخې شي، او لالی چې په غوسه شي لا خوږه شي. نورې پیغلې چې غوسه شي نو ترخې شي، او لالی چې په غوسه شي لا خوږه شي. یو لمن مې د سالمه وي نو خیر دی، یو لمن مې د سالمه وي نو خیر دی، ګریوانونه مې د ټول ریخه ریخه شي. یو لمن مې د سالمه وي نو خیر دی، ګریوانونه مې د ټول ریخه ریخه شي. چې ښایست او پیغلتوب سره یوځای شي، هره پیغله یوه مسته شان نغمه شي، او بهانه به د وردو شي راته جوړه، خدای دې وکړي
چې یو شل واره خفه شي او د بهانه به د ورتلو شي راته جوړه خدای دې وکړي چې یو شل واره خفه شي او بې زمانه د محفل ته چې بل راشي بې زمانه د محفل ته چې بل راشي یو ازغي شي راته سترګو کې چوکه شي یو ورکوټی غزل به راته بل ووایي نو بس زما غاړه به خلاصه شي که نه جي او نو سر یو کوړه خندا لاړه کوړی مې و خیر ومې خندل لکه که نه نو ښه جي او تاسو یقین وکئ چې ټول چل په دې خپله خوله کې دی که خوله دې سمه وه ټوله دنیا سمه دمه ده او که خوله دې کږه وه نو ټوله دنیا کږه ده ځکه خو چې د کله راسې مرچکې په دې فلسفه پوه شوی دی نو خولې ته یې کورې اچولی دی مجال شته چې که دا دنیا روانه شي نو مرچکې به کرنج ونه کي او نو هلکه دا لږ ناکام ښه دی او که هغه لوی شرط دی نه چې جوړېږي هغه خبره ښه ده خو یو خبره درته کوم چې هر کار آسان دی خو خولې ته کورې اچول ګران دی آشي په خبرو پورې خبره راته رایاده شوه چې د انګیاندو او خواښیانو په خپلو کې سره هسې د خدای لپاره نالګې وي په دې معامله باندې ما ډېر سوچونه وکړو خو خدای شته که نتیجې ته ورسېدم چې دا د خواښې او انګور ولې په خپلو کې روانه ده د عقل په موجب خو خواښې د انګور مور او انګور د خواښې لور کېږي نو د مور او د لور ترمنځ دومره بغض دومره کینه او دومره حسد خو خدای شته که څه جواز لري نو زمونږ په دې معاشره کې خو خواښې او انګور بلکل لکه د مږې او پیشو په رنګ د یو بل وینې څکلو ته تیار وي دا اوس نشم ویلی چې خواښې پیشو او انګور مږه ده او که انګور پیشو او خواښې مږه ده خو زما په دې کې هیڅ کار نشته چې په دواړو کې مږه کومه یوه ده او پیشو کومه یوه ده که اوس مې ووي چې یاره خواښې پیشو ده نو د خواښیانو په شر اوړم او که مې ووي چې انګور پیشو ده نو د انګیاندو په جنګ اوړم نو په دې وجه ښه به دا وي چې دا خپله فیصله خواښیانو او انګیاندو ته پرېږدم دوی دې په خپلو کې سره فیصله وکړي چې پیشو څوک ده او مږه څوک ده او که نه یار په ما څه ناکام دی چې په دې یخ ژمي کې دی د باران شیبو ته ودرېږم خیر نو خبره مې دا کوله چې د خواښې او انګور تل په خپلو کې فتنه وي خو که چرې دې خواښیانو د ما په وینا لږ غوندې عمل وکړو نو شاید چې کارونه به ټول سم شي هم به مار مړ شي او هم به لرګی مات نه شي انګور به هم خوشحاله وي او ټول کارونه به هم ترسره کېږي لکه د مثال په طور نن د جامو د وینځلو ورځ ده د خواښې بیبي دا خوښه ده چې جامې دې انګور په یوازې ځان ووینځي او د دې خپله لور دې ورته نږدې هم نشي نو که چرې ناوې ته ایخ په نیغه وایي چې یجي نه اوړې راوړې سله پاسه دا جامې ووینځه که نه نو انګور به ورته ضرور دا وایي چې ګلجانه دې هم را سره کښېني خو د انګور په موجودګۍ کې به خواښې په خپلې لور جامې څنګه وینځي ولې دا انګور دومره نیازبینه شوه چې دا به اوس جامې هم په یوازې ځان نه وینځي ښه که یوې جاړي او بلې خاندي خو انګور به جامې په یوازې ځان وینځي زه دا منم چې خواښې ډېره جابره وي په انګور هره ناړامه کولی شي خو هغه د هوښیارانو خبره چې په ګوړه مري نو زهرو ته یې ساجت دی ای خواښیانو ایمانونه منصیب شه خواښیانې شوئ او د خواښیتوب په چل نه پوهېږئ خدای وي منه نو اوس د خواښیتوب چلونه به هم درته زه ښیم ومې خندل که نه ښه داسې چل وکړئ
چې په کوم ورځ مو جامو وینځلو ته نیت وي نو سم د سحر د خواخیانې انګور ته ووایي چې ناوې خیراتی که ستا خوښه وي نو دا ګل جانه به لږه ماما کره لاړه شي که نه ډېرې ورځې وشوې چې هغوی ورپسې جوابونه کوي او دروغ صرف دروغ به ورته ووایي وي نو دې انګور ته به چې دی چل نه جوړوي چې چل یې ورته جوړ کړی دی نو ناوې به درته ووایي چې وایي بې شل له خو دې لاړه شي تور به بیا خفه شي او دلته د ګل جانو نه بیا صبر نه کوي بس بورقه په سر او په کوڅه وتې او چې څه وخت ګل جانه په کوڅه وځي نو ناوې خیراتی دا د احمد یو جوړه جامې دي خټکوڼې باندې کا او یو لاس ورله ورکه او ناوې به چې دی احمد دی د خاوند د ناوې د خاوند نوم دی که نه او ناوې به د احمد د جامو د خاطره زر خټکوڼې باندې کی او خانک به راواخلي او جامو ته به کیني او چې څه وخت خانک ته کیني نو بیا خواښې له پکار دي چې په ګوټونو ګرځي او جامې راټولوي ناوې خیرات دا د ماما یو کمیس یو پرتوګ یو څادر او یو پټکې دی نو دا یو پټکې دی دا به هم په دې مزغاو کې ووهي او خیراتی دا د ګل جانې یوه جوړه او یو څادر دی دا به هم د دې خیرونو جامو د لاندې ومږي او دا زما قمیص لوپټه څادر سرپیچک دی او زما د کټ څادر هم خیرون دی د سترګو په رپ کې به د احمد د یوې جوړې نه 12 جوړې جامې 2 څادرونه 4 لوپټې او نور بې شمېره واړه واړه رومالونه برستخانونه او سرپیچکونه جوړ شي زی ناوې به تر نور زیړي پورې که خیري په جامو کې ډوبه ناسته وي نه به یې تندې ګونجي وي او نه به یې ټنډه تربه کېږي او که په دې دوران کې په سات په شخواښې لږ غوندې ناکام کوي او کله کله پې اواز کوي چې ناوې خیرات جوړې جامو ستړي کې او د خواښې دومره آواز هم د انګور دپاره سمه د نشې ګولۍ ده بیا رانه خدای راستي که ناوې نه په ستومانۍ پوه شي او نه په ستړیتوب په یو غرض کې به د تاترې د غر عمره جامو نه بوټه وځي او چې څه وخت ناوې جامې خلاصې کړي او دا اراده وکړي چې یاره لږه په کټ کې ډډه ولګم چې دمه شم نو دلته بیا خواښې له پکار دي چې ناوې ته به ستړې شوي د تنور وخت هم دی نو ګل جانه میراتی خو تر اوسه پورې رانغله نو تنور به درته زه لوګی کړم ته لږ سوکړکان جوړ کړه او ناوې به زر کوټې ته لاړه شي شکروټې به راواخلي د اوړو نه به یې راډک کړي او اوړه به واغږي سوکړکان به جوړ کړي او په تنور به یې پوړي کړي او چې څه وخت ناوې په تنور باندې منګې کېږي نو دلته بیا خواښې له پکار دي چې ته ګوره ورته هغه ګل جانۍ میراتی خو تر اوسه پورې رانغله لوښي تش تور پراته دي ګوټ اوبه پکې نشته زما په دې املا کې داسې سک دی او خدای زما په دې املا کې داسې سک دی او که خدای خبر دی څه بلا ده زه خو ټیټېدی هم نشم بس دومره خبره کافي ده ناوې به په خپله ځي منګې به راخلي او د کوهي نه به یې راډکوي دا ټول کارونه به په چپه خوله په قلار په آرام کېږي نه های نه کای کوي ګل جانه د جامو وینځلو نه څه خلاصه شوه چې ورپسې د کټۍ روټۍ او اوبو نه هم خلاصه شوه کارونه ټول خلاص شو د خواښې د زړه مراد هم پوره شو او ناوې هم خفه نه شو خو د خدای د نامې نه ځار شم د خواښیانو دا انګیان دې دومره بدې شي چې په خوږه خوله ورسره خبره کول هم ورته خپله بېعزتي ښکاري که چېرې خواښیانو زما په دې ښودلو اصولو عمل وکړو نو د لوی سرخوږي نه به خلاصې شي هم به یې لوڼه هر وخت په کټ کې اوچتې لکه بیبیانې ناستې وي لکه چې په خپوی نکریزې لګولې وي او هم به یې په انګیاندو خواګانې سړېږي چې هر وخت به د کور په کارونو کې سر تندې نه لګي ولې خواښیانو بیبیانو
دا زما ښودلې شوې طریقه مو خوښه شوه او که نه راشئ که د انډیانو سره انصاف نشئ کولی راشئ که دوی غریبانانو سره مینه نشئ کولی نو زباني جمع خرچ خو ورسره شروع کوي که نه او نور د دې زیاتی او د دې نارامو بدل نه خدای پاک د قیامت په ورځ ضرور اخلي او د قیامت په ورځ به در سره حساب کتاب کیږي ښاغلی نور بصر صاحب د قلم قبیلې لخوا محمد جوهر دا د دې غونډې بندوبست کړی دی عبدالله جان مغوم صاحب سره زما خیال دا دریم پروګرام دی لومبی پروګرام په خیر آباد کې عباسین ادبي جرګې کړو همداسې یو پروګرام په پېښور کې شوی و د ثوابه په سیمه دې سره دا قسمه پروګرام نه شوی محمد جوهر ته دا اعزاز حاصل شو چې دلته دا پروګرام وکړو کم سیس چې کم آیټم چې مغموم صاحب اورو د دې مذهب تاسو ته نه راغلي دا ما سره موجود دی ان شاء الله تاسو ته به اورم د هغه دور کله چې مغموم صاحب ډېر په جوبن کې هغه ما سره محفوظ دی همدغه د خواخیانو والا بلکې نن هم چې زه وختي کور ته لاړم زموږ یو ترور ده نو هغې ته موږ به ځو داسې یو پروګرام دی مرشکې را سره دی وایي هغه له هغسې ژوند دی دی ما ولې وایي چې زه ګورم نو خواښې به یې لمسوله راته او چې کله خواښې شوم نو بیا به راته ګور لمسوله په خیبر بازار کې زما د میډیسن دکانو زه به هلته ناستم نو مشهور شوی خو هم چېرې دا دغه د مرچکې دی که نه نو په کومه دغه ورځ مغموم صاحب به چې څه لیدل او څه به اورېدل څه به یې کتل هغه به په دا خپل لیک کې په خواږه طرح کې یا مرچکي کې بیانول یو ځل جان جمنیات صاحب خبره کوله چې دغسې یو کس راغی او هغه ډېر په غوسه و چې دا مغموم خو دا مرچکۍ خو نن وژنم ما ورته ویل چې ولې وایي ته ګوره دی اوس زموږ کور ته هم راورسېد پرون موږ لرې پخ کړی هغه لرې خو موږ وخوړو خو د ښځې سرپیچک نه میلاوېدو پته ولګیا چې سرپیچک مایع کې تللی دی خو چې ماښام پروګرام مو اورېد نو په دغه باندې پروګرامونه دا خدای مونږ کره راغلی و یا زموږ د کور کیسه ورته چا کړې ده نو مغموم صاحب په دې باندې کامیاب زموږ کمپیر یا ملګرو یا د ده پروګرامونه په دې کامیاب وو چې د کور کلي پروګرامونه وو د خپلې سیمې پروګرامونه وو او همدغه څیزونه به په کلو کې کېدل هغه داسې دور و چې ټي وي نه نور د انټرټینمنټ ذریعې نه وې تعلیم نه و دومره چې اخبارونه وو کله چې په 23 مارچ کال 1940 کې قرارداد پاکستان منظور شو نو د دې نه پس د پاکستان لپاره هلې ځلې تیزې شوې او آل انډیا ریډیو هغه وخت د پېښور نو دې کې دا تحریکونه شروع شو بل ورځ ما یو پروګرام کړو د آزادۍ په لړ کې یو سټیج شو جسټس برهان الدین هم راوغوښتی و هغه هم دا وی چې زه 23 مارچ 1940 نه دومره متاثره شوم چې زه یم د زلمی وکیل وم زه به ریډیو ته راتلم په کال 1943 کې او مغموم صاحب کال 1944 کې د دغه دور نه شروع شو دا د دې د کوششونو نتیجه وه چې په کال 1940 کې پاکستان جوړ شو خو دا اعزاز هم مغموم صاحب ته حاصل دی چې په 14 او 14 شپه کله چې آخري اناونسمنټ شو دې ته زیاته پته را چې هغه اردو کې آل انډیا ریډیو آخري ځل خپل اناونسمنټ ختم کو یو سیکنډ د پاسه 12 بجې دی دا اعلان وکړو چې دا پاکستان براډکاسټینګ سروس پېښور دی یعنې پاکستان نوم د پړومبي ځل په ریډیو خلکو ته واورو خو دا ریډیو نو لکه چې اوس دی هغه زمانه وه چې هغې کې د ریډیو ډېر زیات لسنرو چې څنګه دی دا اعلان وکړو دې سره د پېښور ښار د مختلفو سیمو نه ډزې شروع شوې احمد ندیم قاسمي هغه وخت زموږ سټاف آرټسټ و یو دوه نغمې هغه لیکلې وې هغه هم په دغه شپه پیش وې पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो या तू कायद हिंद किया तू कायद दहर है هغه وی چې زه حیران شوم چې داسې چل دی داخله خپه دي چې دي فایرنګ کې غوسه دي نو هغه وی چې شوکت الله اکبر هغه راته وی چې نه دا خوشحاله اظهار د پښتنو په فایرنګ باندې او په دې کې جلوسونه را شروع شو د پېښور داسې نو لګا دا اوس چې دی هغه وخت هغه فصیل دنه پېښور ریډیو پاکستان بلډینګ چې وو آل انډیا ریډیو په 1942 کې جوړ شو هغه د پی سی مخې ته چې په نن سبا سپریم کورټ بلډینګ دی
دغه بلډینګ نو دغلته د ښار منځ کې ډېره فاصله لګېده ځکه چې په ګنټه کې به داسې چې د ګاډي نه راته نو خلک رال د شپې 12 بجې او د مغموم صاحب لیدوله دا خو د دې لیدوله راغلو لیکن یو ځل استادان راغلو د دې خلاف جلوس وویست ځکه چې د استادانو پسې بد ویلو بد نو خو هغوی ته د خپلې ډیوټۍ د احساس ورکړو او د هغه احساس نتیجه وه چې هغوی د خلاف دومره زیات احتجاج وکړو چې د پروګرام بند کړی شو همداسې وکړه د هغې نه پس بیا په ډېرو درخواستونو دا پروګرام شروع شو مطلب دا چې عبدالله جان مغموم صاحب په مختلفو حیثیتونو کې دا پروګرامونه کړي وو لکه قاضي او هدایت خان د پاکستان جوړېدو نه پس مغموم صاحب په مختلفو حیثیتونو کې په مختلفو کردارونو کې خپل ژوند تېر کړی دی خو یو ما 47 ذکر وکړو یو 1965 کې چې د کوم کردار ادا کړی دی د ده په یو پروګرام باندې چې آل انډیا ریډیو به څومره لړزېده څومره به هغې جوابي کاروایانې کولې او څومره به ورته تکلیف رسېده نو دې سره سره زمونږ فوج هم دا منلي وو چې ریډیو په دغه محاذ باندې وروسته پاتې نه دی ځکه چې په هغه زمانه کې خو ډېر کم د پاکستان جوړېدو په وخت باندې صرف په دې سیمه باندې پېښور ریډیو او یو لاهور او 1935 کې پېښور ریډیو جوړ شوی او لاهور په 1937 کې گویا د چنای نه پس په امانت هندوستان کې دویم ریډیو سټیشن په پېښور کې جوړ شو او دا د الله پاک فضل و چې دې ته داسې قسم کسان لکه ما څنګه ذکر وکړو قاضي هدایت خان او حاجي سمندر خان به د سره حالانکه دی یو زلمی و ما خیال دی 18-20 کالو به وي هغه وخت کې لیکن د چې هغه سره کوم کردار وکړو د هغې هم ډېر زیات تر اوسه پورې ذکر کېږي مشران ذکر کوي مغموم صاحب خپل ژوند ډېر په ښه طریقه تېر کړی ډېر خلک یې خاندولي وو خفه کړي هم ډېر وو خو هغه وقتي طور به خفه وو ځکه چې هغوی ته به د خپلې ډیوټۍ احساس وشو نو بیا به په خپله پوه شو تاسو چې نن دلته کومې غزلې وړاندې کړې یا ملي نظمونه هم وړاندې کړو نو زه اکثر د خپلو ملګرو ته وایم پروډوسرانو ته چې زموږ اصل ادب چې دی هغه په کلو کې دی په ښار کې نشته سوچه ادب په کلو کې موندی شي خو د ډېره افسوس خبره ده چې زمونږ اوس لږ تعلق داسې کم شوی دی کلو ته نه راځو ځکه هغوی ته هم چې تاسو ځئ تاسو پروګرامونه هلته ریکارډ کوئ خصوصا خاص کر د ادبي پروګرام په کلو کې ریکارډ کوئ نو ستاسو ادب به سوچئ د ملاوټ نه به پاک وي دا نننی پروګرام دا به انشاءالله په روژه به یا به ړومبۍ یا به دویم په درېیم تاریخ به دا نشر کوو لږه حصه د دغه ملي نظم به دا به سبا هم په کلي ولس پروګرام کې شپږ نیمې بجې ورکړه چې هغه کړم به زه خدمت د خپل وطن چې څو ژوندی یم زه پاکستانی یم زه پاکستانی یم د بل نظم د خپل وطن د سرلوړۍ دپاره مورچه به غواړي په تورخم ملګرو نو ډېر ښه مشاهده تاسو وکړه محمود صاحب ته دا عقیدت ارزونه وړاندې کړې په دې کې ډېر ښه شاعرانو خو زه د علمو شاعرانو کې فیاض الله مجبور غزل ډېر زیات متاثره کړم او دا قسم د دې کسانو چې د دې چې ډاډګیرن وشي نو د دې نه ښه شاعران جوړېدی شي د ثوابۍ سیمه د ثوابۍ خوره په دې لحاظ خوشقسمته ده چې د نورو میدانونو سره سره د ادب په میدان کې هم د چا نه وروسته پاتې نه ده تاسو واورېد زموږ د کلي نور صاحب قریشي صاحب څومره ښه اشعار دي سره د دې چې د دې دومره تعلیم نه دی لیکن که دې سره تعلیم هم وی نو دا به نور هم دا و لیکن د نور صاحب قریشي صاحب ټول عمر هم په دې کې تېر شو همدغه مشاعرو کې دوی مختلف قسمه غزلې وړاندې کوي او خپل عمر یې د ادب خدمت ته وقف کړی دا قسمه شاعران د الله تعالی دې معاشره کې ساتي ځکه چې دا معاشره به په دې ادیبانو لیکوالو شاعرانو دغسې ژوندی او سړی چې ستړی شي مختلف کارونه یې راغونډ شي همدغسې حجرو کې کښېني نو پخوا خو به ډېر مجلسونه اوس خو تاسو سره دومره وخت نشته لیکن دا قسمه مشاعرې چې کوئ دې سره به هغه زاړه روایات ستاسو تازه کېږي الله دې وکړي چې ستاسو دا محفلونه همدغسې اباد دي د الله په امان